د جبهه مقاومت ډلې مشر احمدمسعود د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په برني غونډه کې تازه خبرې کړي. په دغه غونډه کې د پاکستان په اړه هم غږېدلی دی او پاکستان ته یې هغه اخطارونه هم ورکړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت مشر احمدمسعود د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان د استازیتوب ترمنځ لفظي تاوتریخوالي ته غبرګون وښود او ویې ویل د افغانستان په وړاندې ناپاک نیت او ښکاره تېری د افغانستان په ډاګه شو. مسعود په ایکس ټولنیز شبکه کې لیکلي، زموږ د هیواد تاریخ د نږدې او لرې هیوادونو له بې بنسټه مداخلو ډک دی او د ملګرو ملتونو په وروستۍ غونډه کې د هیواد پر وړاندې د دښمنانو ناوړه نیتونه او ښکاره تېری په ډاګه شوه. احمدمسعود زیاته کړې چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پلاوي مشر نصیر احمد فایق د هیواد د ټولو خلکو ملاتړ لري او د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د مقاومت د جبهې مشر څرګندونه کړې د دغه ډول لاسوهنو او ښکاره تېرۍ په شتون کې زموږ د بریا راز وحدت دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په وروستیو شیبو کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پیل شوې وه، د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټانو ترمنځ لفظي شخړه وروسته له هغه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم څرګنده کړه هغه د طالبانو په اړه د خپل هیواد د حکومت دریځ څرګند کړ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا ښې چارې.